اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حمد و ثنا هغه ذات لره چې زمونږ د زړه په رازونو باندې خبردار دی، مالک د کائناتو دی، زمونږ خالق او مالک دی. او بیا کروڑونو باندې درود، بشمیر درود په خاتم النبیین خاتم المرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. او دا غیر نه پس دعا ده چې الله رب العزت دی څومره مسلمانان په تکلیف کې دي، الله رب العزت دی د هغوی تکلیفونه په راحت باندې بدل کی، الله دې پریشانیاں ختم کی، الله دې مشکلات آسان کی، بے روزګارو ته دی الله روزګار ورکی، بے اولادو ته دی الله اولاد ورکی. دوستانو نننۍ موضوع هم د زنانو د بیماری باره کې ده، چونکې زمونږ اوریدونکي چې کوم دي دا یوازې نارینه نه دي، زنانم دي، او یوازې د پیسو مشکلات هم نه چې صرف هره وظیفه به مونږ د پیسو یا د دولت یا د دنیا په موضوع باندې جوړو، نور امراض و علاجونه به روحاني طور باندې چې کوم مونږ ته یاد دي هغه به ښایو. نو د چا به څه خیر چاته ورسیږي، د چا به د پیسو بچت وشي. اکثر داسې بیماریانې دي چې د هغوی ډېر زیات علاج خلک وکړي، ډاکټري علاج وکړي، خو بیا هم څه فایده نه کوي. نو نننۍ ویډیو د زنانو یو بیماری ده چې هغې ته وي لیکوریا. او دا داسې بیماری ده چې د دې د وجې نه زنانه چې دی ډېر زیات انتهایی کمزوري، په ملا یې درد دي، دا د اډوکو منځ کې چې کوم هغه نلۍ منځ کې چې کوم هغه ګودۍ هغه هم دا ختموي. او مریض چې دا مریضه چې کوم دا زنانه دا انتهایی کمزوري او لکه وجود هم کمزوري، په مخ هم داني او نور دننه دماغي طور باندې هر طرف نه ورته مشکلات دي. دا داسې بیماری ده لکه څنګه چې نارینهو ته د جریان مسئله، کوم انسان ته جریان مسئله د میتش میتازو نه پس ورته قطره راځي، نو دغه رنګې د زنانو چې کوم دی دې ته لیکوریا وایي. د دې نم سپینې اوبه چې کوم دی هر وخت رواني، او اکثر چې کله پروا ونه کړي نو بیا هغه مرض ډېر حد ته ورسیږي. نو الله رب العزت دې دا چې کله چا لیکوریا بیماری یا نور امراض الله دې ورله شفای کامله او عاجله ورکړي. زمونږ چې کوم دی د ویډیو مقصد دا دی چې خلکو ته خیر ورسیږي. کوم کسان چې زما دا ویډیو اوري زنانې په خپله ورته بیماري نه بل چا ته وي، نو امې غایې ته ښودی شي، الله رب العزت به ورله اجر ورکړي. بس زمونږ ویډیو چې کوم دی دا د لاس والا نشان چې ښکاري دا لایک کوي، او که کمنټس کولی شئ که نه شئ بس ټولې ویډیو وګورئ. نو تاسو زموږ اجازت دی وټسپ باندې دوباره تپوس مه کوئ، ځکه چې زه څه خبره به دې کې پرېږدم نه، ډېر په تفصیل سره ویډیو جوړوم. نو نننۍ ویډیو ته غوږ ونیسئ. هغه زنانه چاته چې لیکوریا وي د هغې نه اوبه ځي سپینې او کمزوري شوي وي او علاجونه وکړي ډاکټرانو سره. نو لاول څوک د ډاکټر د علاج نه منې کوم، خو د هغې ته وایم چې ډېر زیات علاجونه وکړي او د ډاکټر د علاج سره هغې ته څه فایده نه ور رارسي. نو یو روحاني علاج درته لیکوریا ښیمه، او هغه چې کوم دی انشاءالله العزیز ډېر زیاته فایده به تاسو درکړي. د قرآن کریم دو آیاتونه، یو صورت هود کې آیت نمبر 44، څلور څلوېښتم نمبر، وقیل یا ارض ابلعی وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، د دې ځینواله بعدا للقوم الظالمین. د دې پوری دا صورت هود کې آیت نمبر 44 څلور څلوېښتم، او صورت ملک کې تبارک الذی کې 10 نمبر آیات، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. د دې ځای پورې دا په یو کاغذ باندې ولیکي، او د نامه نه به لږ لاندې، بس دا نامه د غوټۍ چې کومه ده د نوم دا غوټۍ چې د دې نه به لږ لاندې په څه کپړه باندې به دا
وتړي شاته ملا باندې به راتاو کې او دا باید نامه لاندې وتړي ان شاء الله العزیز. بالکل ډیر بهترین علاج دی. الله رب العزت با خامخا شفا درکوي. او یو بل علاج مته لکوریا خیم که چېرته دغه شانتې د چا دغه نشي کولی نو د هغې دپاره د ګلاب په اوبو باندې 140 ورځې چې څوک دا آیت کریمه ویشفي صدور قوم مؤمنین وننزل من القرآن ما هو شفاء بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین دا 140 ورځې پورې 300 ځلې چې د ګلاب په اوبو باندې روزانه دا ووایي او دمې کی او 140 ورځې دغه زنانه اوس کی ان شاء الله العزیز. الله به ولا بالکل صحت ورکی دغه مرض نه به الله خلاص کی. الله رب العزت دې ټول مریضانو ته شفای کامله او عاجله ورکی. ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. ان شاء الله د یو نوې موضوع سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازه غواړم د الله په امان.